بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې نه کوم، خبرې راله نه راځي. د فاونډیشن والو ډېره زیاته مننه چې د افراد ولس غمخواران جوړ شوي دي چې د دوی ټول کارونه خپل په سر یې راغوستي. دا یو نظم مې لیکلی دی، تاسو ته وړاندې کوم چې ته د نسلونو د بدلون په خاطر، د خپل روښانه سباوون په خاطر د وخت راتلونکي جنګ ته ملا وتړه، مخه د جنګ د دې بلا وتړه. ولس د امن په امکان پوهه کړه، د وخت په قدر باندې ځان پوهه کړه. ولس د امن په امکان پوهه کړه، د وخت په قدر باندې ځان پوهه کړه. چاته دمه نه کوي، وار نه کوي، عمدا دنیا چاته انتظار نه کوي. چاته دمه نه کوي، وار نه کوي، عمدا دنیا چاته انتظار نه کوي. ته د دې خاورې الهي بچې، ته د دې خاورې اصلي بچې. ته به د پرې ژبو اظهار جوړېږي، ته به د مینې پیروکار جوړېږي. اوده ګامونه په قلم ویهېږي او د قلم په زور علم ویهېږي. اوده ګامونه په قلم ویهېږي او د قلم په زور علم ویهېږي. د خپل قلم په زور خپل کام ویښ کړه، ولس د امن په امکان ویښ کړه. خونو کې ژوندی نه شوې، دا یو مننه. د رشید جان دا نصیحت ومنه، حوصله لوړه تر منزله ساته، بچه ډیوه د علم بله ساته. او آخر کې یو غزل مې ووایم چې تکبر کوي زوال یې غواړو، چې تکبر کوي زوال یې غواړو، چې عاجزي کوي کمال یې غواړو. زموږ نه زیات بېوسه څوک کیدی شي چې مینه غواړو هم په سوال یې غواړو. زموږ نه زیات بېوسه څوک کیدی شي چې مینه غواړو هم په سوال یې غواړو. د حق په لاره د سرونو تاوان هم کوو، چې ملامته یو غندنه د ځان هم کوو. زاهده خیر دی که په شره برابره نه یو، زاهده خیر دی کله کله اذان هم کوو. حساس خلک یو، په وړه وړه خبره خاندو، خو په وړه وړه خبره خفګان هم کوو. عجیبه خلک یو، خدای روزي رسان هم ګڼو، خو د معاش تمه د کلي د خان هم کوو. عجیبه خلک یو، خدای روزي رسان هم ګڼو، خو د معاش تمه کلي د خان هم کوو. حسن پرسته یو، خو مینې له معیار ساتو، ډېره په ګرانه انتخاب د جانان هم کوو. حسن پرسته یو، خو مینې له معیار ساتو، ډېره په ګرانه انتخاب د جانان هم کوو. رشید ملنګه مونږ بې ځایه عقیدت نه کوو، چې خرابې وي تنقید په کاروان هم کوو. والسلام.